سلامونه ملګرو، زه برکت الله بریال تاسو سره په دغه ویډیو کې شتون لرم. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو موږ د یو تصویر لوکیشن پیدا کړو، هغه هم په ډېره اسانه طریقه سره. د ویډیو شروع کولو څخه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نوره ګټورې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. تاسو په خپل موبایل کې کروم یا ګوګل اوپن کړئ. په ګوګل کې جیو سپای ولیکئ. دغه لغات زه به دلته ګوګل کې ورته پیسټ کړم. بیا انټر باندې کلیک وکړئ. بیا به په دې ځای کې تاسو ته یوه صفحه ښکاره شي، په دې کې پریس هیر ټو اپلوډ دې باندې کلیک وکړئ. دغه د تصویر امټي نشان باندې کلیک وکړئ. بیا په ګیلري باندې کلیک وکړئ. اوس تاسو دلته ورته یو تصویر انتخاب کړئ، هغه تصویر چې تاسو غواړئ چې لوکیشن یې معلوم کړئ. نو اوس په دغه تصویر باندې پروسیسر کار کوي تر څو د دغه لوکیشن پیدا کړي. مثلا ما دغه تصویر ورته اپلوډ کړی. دغه تصویر په دوبۍ کې اخیستل شوی او د دې تصویر مربوط ټول معلومات یې موږ ته په دې ځای کې وښیل. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې مختلفو عکسونو لوکیشن پیدا کړئ، هغه هم په ډېره اسانې طریقې سره. نو دوستانو، زموږ دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک او شیر کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ له موږ څخه په کمنټ